نه زه تاره خبره منم ګوره هره خبره دې منم ما سره چټ کې راسه لایب به نه خرابوي هغه غوښتنې چې ته کوې لایب نه خرابوو خیر دی یوه غوښتنه درنه کومه د دویم واده دپاره بېنظیرې انډیوالې مالې دا څه وي یوه لور یې ډېره ښکلې لور دی دا دې راته کړې وای دا یو غوښتنه وکړه دا خبره کې نو ته څرنګه انډیوالې بېنظیرې ګوره تا غوندې تکړه چې زما زوم شي انډیواله دا به دینه به ښه خبره وي بس دغه راته وکړه پوه شي ځکه ته بېنظیرې انډیوالې هغه ډېره چوکره دی خوښه مې هم دی پوه شوې په دا راته وکړه دا به ډېره مننه وي درنه و دا ما غوښتنه وه درنه انشاءالله زه به بېګا ته بېنظیرې سره خبره وکوم چې بېنظیره څه وی که بېنظیرې ومنل زه خو یې قانع کوم خو بیا هم داسې ده که نه فارسي کې متل ده وایي زور زنار کس نداره اوس خو تبدیلی آ گئی تبدیلی آئی ہے که تبدیلی آئی رے خو تبدیلی راغله که نه مونږ هم همدلته وړاندیز وکړو درته اوس خو تبدیلي راغلی دی پاکستان کې بیخي هغه څه که زه وایم چې د عمران هغه نکاح کړې ښځه چې پرېښې هغه مې درته کړې وی دا بله نه ده دا هنا عمران والا پرېږده د عمران والا نه غواړم بېنظیرې لور که راته کوې هنا څنګه ده هنا ظالمه هنا څنګه ده یوه یې هم نه غواړم بېنظیرې لور غواړم بس اوس ته نو انډیواله راغلی که پنځه شپږ سپین ږیري خو راوړه مفته کې بېنظیرې لور غواړې ته خبرې څه دپاره کوم مونږ مجاهدین دغې جوړ کړي وو پوه شوې د بېنظیرې لور ورته واسطه کومه چې دا خلک ټوپک کېدوي پوه شوې د جنګ نه قرار شي دې دپاره یې کوم بېشکه ټولو دوستانو ته راغلاست شعر کې ته خو منډیوالانو دوستان زیات لرې په پاکستان کې پېښور پاکستان خواته خلکو سره ډېره مینه لرې هلته پښتانه در سره دي وضعیت څنګه ده د اقتصاد له وجې تاسې که تاسو پرې لږ زیر رڼا واچوئ وضعیت بیخي خراب دی وروره د پاکستان عمران خان وروره پوه شوې خلکو ته ویلي وای چندې واچوئ خلکو دا تمه کوله چې عمران خان به لږ مونږ ته سهولت راولي ګازونه به ارزانه شي تیل به ارزانه شي نو هغه وروره عمران خان داسې هغه ته حالات یې راوصل ګلخانانو ته ویلي دي وایي چندې واچوئ ظالمانو ډیم جوړوو پوه شوې که تاسو چندې ونه چوئ تاسو پیسې رانه وړئ نو ډیم مو نه جوړېږي ګلخانه تباه که تاسو چنده راوړئ تاسو پیسې واچوئ خوار مه شئ دهشتګردي ختمه شوله زموږ ډرامې ختمې شولې سمیع الحق مو مردار شولو اوس دې مونږ او تاسو ډرامې نه چلیږي د اقتصاد صفر دی صفر ختم اوس چندو ته راغلی دی چندې واته منډې وایي کچکول یې نیولی دی پوه شوې وایي د ملنګې کچکول په غاړه ګرځومه یاره وخت د مازدیګر دی دیدنونه ټولومه عمران خان وروره کچکول ګرځوي اقتصاد نه خبره تېره ده کوشش کوه په همدې وخت کې اقتصاد یې خرابه ده د بېنظیرې لور پوه شوې لږ څه کوشش وکړه که چېرته خو بیا داسې ده چې سم نه پوهېږم دوبۍ کې هغه بیا هنیمون ته ځي دا خو ماډرن جنکۍ دي هنیمون له پاریس له ځم او چې کوم دی او چې واده به راله دوبۍ کې کوې او چې بس دا دونه سره تولې به رالالې او چې زه چې د بېنظیرې لور چې کوم دی پاتې شوی یم چې دا به راله کوې دا راته وایي چې څه دې کړي او که نه بلکل وروره چې څه شی غواړي وروره ښه ډک ډک صندوقونه دي ورته ډک به یې کړو وروره چې څه شی غواړي ذمهوار یم راز محمد وایي هنا رباني زما ده زه ورته یو چې پرېکړه لرم زه ورته یم چې ګوره ملا ټول عمر پاکستان ایسه ملایانو نه کار اخیستی ګوره دا ملا طبقه چې په پاکستان کې دا ډېره رزیله طبقه ده ځینې یې ښه دي ځینې یې ښه دي زیاتې نو زه ورته یم چې هغه چا ته دې په بیانه ورکړي چې دوی ته ډیمونه جوړوي په رب العزت مې د قسم چې ملایانو دا په پاکستان راکلک کړی دی دا خره خره ګلخانان دا چې راګیر نه کړي او دوی ته نصیحتونه کوي او دوی نه پیسې وانخلي دا پاکستان تباه دی مخکې خو امریکا وه اوس چین راغی جاپان راغی ملیزیا راغله خو دوی به هم پیسې اچوي موږ به هم پیسې اچوو ملایانو والکه
داسې چل وکړه پوه شوې د ګلخانان یې په دغه ړنګو باندې غلط کړي وله وایي بم ځان پسې وتړله وایي جهاد شروع دی کشمیر ته لاړ شه افغانستان ته لاړ شه و ګلخانه چې ملا به ورته کېنستلو جلسو کې و تا باندې جهاد فرض دی خو کونې پسې بم وتړه وري درته انتظار دی ګلخان بچی په پوهېږي ور ګغ ورخوښه بوژله وایي تړه پوه چېرته دې وري وایي کابل کې دي مسلمانه وایي ځان مړ کړه انتحاري بمه وتړه ځان پسې ګلخان به ورته راواړوله د توره مرداره سنبۍ به یې ورته راواړوله بم به یې ورپسې وتړلو راوبې لېږلو ګړاس کونې ته به یې ډز ورکړو وروره چاوده به شوه کونه به په یوه لاړه خوټې به یې په بله لاړلې پوه شي لاړو کوس کې به باد وویلو دغه شیان یې ورباندې چلن کړي وو ټول یې خرڅ کړي وو پوه اوس شکر دی منظور پښتون راوتلی دی منظور پښتون دی ژوندی وي چې د ګلخانانو ته ژوندون غواړي ګلخانان ژغوري دي پنجاب ظلم نه نو بس کامیابه اوسې خبرنامه درته غواړم غرق دی پاکستان تباه دی امریکا پیسې ورباندې بندې دي اوس یې انډیا ته لاس اوږد کړو ای ګلخانه بېشرمه چې هندو لرو بر هندو سره مرګلتیا کوي لارې درسره خلاصوي مینه محبت کوي کور دې ړنګ شی ما ته خو ژبه هم شریکه دی پښتو کلتور عنعنات د یوه پلار نیکه لمسیان یو ما سره ولې نه کوې رال درته ناست ګلخانه سپیه فیسبوکیل افغانانو هله اشرف غني هله پلني کنځلې بد رد دي شروع کړي دي وایم نلت دي وي په ګلخان باندې نلت دي وي په هغه دوی په پلار و مور باندې دې نلت وي لرو بر یو افغان مرګ دي وي په ګلخان باندې مرګ دي وي د دوی په پلار و مور باندې کوشش وکړئ تکړه شئ مبارزینو ورونو داسې مبارزه وکړئ چې د ګلخان دماغ نه دي دا برین واش دي دا یو وحشت نه وژغورئ او رای ولې سړیتوب میدان ته خبرنامه درته غواړم خوشحاله اوسئ زه له کار کې یم ډېره مننه